پرله پسې زلزلو چې په دې وروستیو کې حتی ټکانونه د رشتر تر 8 درجې رسیدلي افغانان په تیره بیا د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي هسې نه یوه ورځ د زلزلو له امله په کابل ښار کې دنګې ودانۍ وغورځي چې زیان به یې ډېر زیات وي. دوی د ودانیو د غیر معیارتوب څخه شکایتونه کوي، وایي چې حکومت باید دا مسئله جدی ونیسي. وقتی که زلزله میشه سنت بلند منزل که متوجه میشه تو فکر میکنی که نفری را گاز میده. به خاطر از اینکه بلند منزلا به استاندارد آباد نشده، چون در هر گوشه و کنار شهر میبینی که در یک نقطه نیرنگی وارد 12 منزل یا 14 منزل. اگر امیر مالکی نزی در 3 قسمت شهر تقسیم میکردن به 4 طبقه، هم شهر زیبا میشد، هم مردم از این حوادث نجات میافتند. آخر مردم افغانستان بسیار نگران ساخته فهمیدی تعمیرها را که میبینیم بدون معیار که ساخته شده. این همینجا دکان خودم از دفعه درگی تعمیر چپه شود، شاید توتای پرخچای شاید بیای اینم در داخل دکان ما. د تیرو 2 میاشتو راهیسې له 5 وارو ډیر افغانستان او ګاونډي هیوادونه د رشتر تر 7.8 درجو پورې زلزلو لړزولي دي. له دې ټکانونو یو شمېر کسان مړه شوي، یو شمېر کسان ټپیان شوي او ډیرو هیوادوالو ته یې مالي زیانونه رسولي دي. د مرکز کابل اوسیدونکو په باور زلزله تل د خلکو ژوند او آرامتیا له ګواښ سره مخ کوي، خو د ودانیو په جوړېدو کې دقت او کیفیت څخه څارنه د حکومت کار دی چې د عملي کېدو لپاره یې تل باید جدي اقدامات ولري. دا چې د ودانیو او لوړو بلډینګونو په جوړولو کې باید کوم معیارونه په پام کې ونیول شي، د کابل ښاروالۍ په اړه وایي. در ساختمان‌های دیگه است که واقعا اگه یک انجینر بره ببینه معیار هیچ مراعات نکرده، هیچ نرم در نظر نگرفته، ولی یا از زورمندهاست یا از قدرتمندها. زورمندها که زور دارن، سلاح دارن، بازو دارن. قدرتمندها که در چوکه ارشد دولتی هستن. این مردم ها و سر زور شهرواری کابل نمیرسه که جلوگیری کنه.